عزیزانو صحابه کرام چې کوم د غزوه تبوک نه پاتې وغي مال راوړلو سې راوړلو سرداری کونین بمال والی کنا پیسې راوړو سرداری کونین به قبولی کی کنا قجوری راوړو سرداری کونین به قبولی کی کنا زکات راوړو سرداری کونین به قبولی کی کنا صدقہ راوڑو سرداری کونین بے قبول کی کنا عزیزانو صحابہ کرام سر سوچ بداؤ اسنات پدی دروازہ صدقہ لے گما اسن پدی دروازہ زکات لے گما اسن پدی دروازہ باندے تجری لے گما خدا نا خستا پیغمبر تمی پر دروازہ بانی جبرائیل امین ران نشی اسنا جبرائیل امین ورته اونوي چې د دې مال قبل وما صحابه سره بداغمو چې مال به قبول شي کنا مال به قبول شي کنا اسه بلور واقع بیانول کور کی لازم کور علامات وي خلک دا فرشتہ به ډایرکټ راتللا او د الله رب العالمین خبره به راوړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ماشومان میراثل مال آو دا بسنګ تل راتلا مالدا به داسې تل راتله چې کله کله به جناب رسول الله د صحابي په شکل باندې ولیدل جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبراغه او به ورته او فرمایل چې الله رب العزت داسې فرمایي ټول الحمدلله اسه ډیر خون نه کوي چې اوس رب وته مخ کې د مال نه سورته وي دې خبره ته سوچ کوي صحابه ال توالي زمون مال به قبول شي کنا مونږه پښتانه ما تاسو ته مانځه کې اول نمبر یو وګدو منځونه کو خو صدقاتو کې سیو که صدقه ورکو نو یو 2000 رکعات اثبات مکوې داس مکو بګاړه مبارک شپه ډیر خپل شپه مال لږ زکات راغلو او د دې لنګر سپیسي پاتې دي 2 لکاو 8,000 تقریبا 9,000 پاتې نو ماغه پیسې د شپې ډېره مبارک شپه ده بیګا ته او دا د مدرسې مال پروت دی ځنه چې فیصله بل شان اونشي نو بالغ لاندې مې کې خودلې الله غواړي مال بل ځای تلال شي دا نفس ډېر خطرناک دی دا ډېر خبيث دی دا نفس مونږ تباہ او برباد کړو د ګناه په سمندر کې مردانه نه کی او بیا را پسې لاسونه پړه قیدا خبيث په ګناه مورو ورځي قرآن شریف را سره لاس کې د زکات ما بالغ لاندې خودلو و د شپې مې زړه ونو کومال دی زمونږ دا ورور عمران خان دا ټول دا دکاندار سودا د دینه لنګر را روانه ده الحمدلله ما ته چاول ته بل نه سودا ول نه مال دا د کلی سودا په دې خده چې ارچا ته پته لګي بس کو سوګي راوړم دنه بس پیسې به ورکې زموږ مسله باندې نو هغه ته مې د شپې مالیا سره چې څه تکلیف ورته ونرسي وې نمبرم بند سار وختي مراو وخت مالجی دا امانت د مدرسې زکات والله دی قبول او منزل کې چلانجه ختم شي مال سمره پاتې شو یو لک او یا زره دی خو وزره وي زما د فانا غم در پاتې بس الله دې قبول کړي یو لک او یا پاتې شو ان شاء الله الحمدلله د خدای لاک شکرونه دي نو درخواست مې درته دا دی خبره ده چې خدای مال درکو زکات ورکې اثبات بینا یو دویم چې زکات وړي نو پښپ کې الله ته ډیر وجاړه ربا زی درکوم زما مال نه ده دا خستا مالو چې تارا کو بیا دې محسان دې زر دې راکړي 15 شغواړې بیا دې محسان دې چې لاک دې راکړي 2.5 زر غواړې بیا دې محسان دې چې کروڑ دې راکړي 2.5 لک غواړې او بیا مراته اے زما بندا دې سراسل رحم راضي خپلوانو باندې دا زکات تقسیم کا غریبانان دې تقسیمي کا ور باندې نو زکات چې ورکه الله نه به غواړي چې الله دا سکی صحابه کرام لګې دی رب العالمین یا الله مالړو مونږه د جنگ نه پاتې شویو مونږه د غزوه تبوک نه پاتې شویو سره د دې چې الله رب العالمین دا غوي توبه قبول کړي وا الله رب العالمین دا غوي پاتې صحابه کرام هغه توبه قبول کړي وا هیڅ خبره نه وا
خو بیا مال لوړي صدقه وروړي زکات وروړي الہ العالمین زمون قبول کا الله رب العالمین جبرائیل علیہ السلام ته حکم کی لار شو زما حبیب ته وایا خذ من اموالهم واخل اے پیغمبرا صدقتن صدقی دوی زکات دوی تطهرهم پاک دوی لرا مال دوی په زکات غستو سرا پاک زړونه دوی د مال د محبتنا وتزکیهم بها وصل علیهم اور رب ورته فرمایل اے زما حبیب دوی ته دعا وکا دی خبر ته اوس دی نکتی ته سوچ کوي ښا اے زما حبیب مال تی والا او پدی مال سرا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها اے زما حبیبا د دوی نه مال والا پدې مال غستو سرا یو باد دوی زړونه خوشاله شي بل باد دوی د مال د اخیره ختم شي سیدانو باندې زکات نکېږي سید چې ارسمره غریب یو زکات با ناخلفا سید چې ارسمره غریب یو زکات با ناخلی ولی دا د مال خیره دی او سیدان دا ډېر لوی خلق دی دا اولاد رسول دی ندی بخیرن مال نه خوري ندی وجه ما باندې مرګرو ته پوخانه مال د زکات مال ته خوشاله کیږي مجه سو زکات درکې لري او دلته دی انارګول ایسه ته دا فقیران د پوخانه راتل تاسو ټول ته پته زموږ د جمعات کې زمات د کمره وا د خدای احسان او دا د هغه علاقې فقیران به سمر مراتل شپه به ما سره وا ساور بچتل خدای گواه دی قرآن شریف را سره دی الحمدلله هغه وخت یا لسو یا شلو یا 500 یا 10 نو یو کس دلته وتره او بل ته وی دا غي زنه خود دلته خلل ته کوم ټول شپږ 100 روپۍ میلاو شو او دې مولا زرم د دې خوږی خبر کو 200 را ترا کړل ما ول دا خدای ساده دی مام تعالی زکات درکړي خپل مال خو نه دی درکړي او مال جا زکات راکو نو ما بخیری سکول خیره مم تعالی درکو زکات ته مخ خوشاله گئی چې مال چا زکات راکو نو بسیرا دا خو لکه ما نه الله نه وګاړه رب ما زکات ورکول والا جوړ کا ما زکات قبلول والا مو جوړوا تدا عزم کو الله ډېر غیرتی رب دی عمر ته بدی غریب کینا عمر ته بدی محتاج کینا دا خو غم دار مونږ بس چې هر سوي خو چې مونږ ته میلو شي نو الله ورتوي تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم پاک بکی مالونم دوی او زړونه به د مال د محبت نه پاکي او ای زما حبیب دې ته دعا وغواړه دینه پته ولګي د چې چا زکات درکو او د چا د پاره دی قبول کو نبی ورته دعا وغواړه څورته وغواړه نو زمون پښتانه سوي مړوي دا د زکات دعا راته وغوښته نو په دې پوهیږي چې کوم سړی به دعا پوری خندا کې سر ورته دعا مکوه بس زکات او زته په مخه دي خان او چې پوښي دا سړی په دعا خوشاليږي نبی ورته دعا غواړه وصل عليهم یا رب دې دعا کې څه چل دی رب رستغا غایه ذکر کوي اے زما حبیبا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اے زما حبیب استا دعا عام دعا ندا اے زما حبیب استا دعا د دوی د پارا د زړه سکون او آرام دے ان صلاتك سكن لهم تو خو چې دعا ورته وغواړې ته څه پته لګي حبیبه تعالی نه اوچت شوی د مجلس نه او دی یو بل ته فخر کوي الحمدلله ما ته زما حبیب دعا وکړه ما ته زما محبوب پیغمبر دعا وکړه ان صلاتك سكن لهم دا ستا دعا د دې لپاره سره سکون دے خوشحالی دا اور رب العالمین فرمائی بیا ورپسی واللہ سمیع علیم زکات روڑلو والا زکات قبل اولو والا د چا د پاره دی قبول کو پیغمبر علیہ السلام زکات خوړلې جواب راکې خوړلې نه زما د نبی په 900 باندې مړ نبی چیرته خوري زما د نبی صلی الله علیه وسلم په 900 منه ده زما نبی زکات چیرته خوري نو نبی د چا د پاره قبلې چا د پاره سکی قبلې هغه څوک دي هغه فقرا صحابه دي د مسجد نبوي طالبان دي
د مسجد نبوي مجاهدین دي، د مسجد نبوي داعین دي، د مسجد نبوي خودونکو او خورونکو د علم د قران او سنت دي. نو ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. نو منافقانو اعتراض کول دا غي جواب مشو. منافقانو ویل دا پیغمبر ځان له جمع کوي، سګي ځان له جمع کوي. یاد ساتي منافق دا ډیر خی منځونه کوي، تلاوتونه کوي، عبادتونه کوي، خو سبب زړه کې بیماری وي، د خې خبرې په ځای باندې د خلینو بد خبر راوځي. الله جل جلاله دا وی تویل چې ګورئ دا ورکوونکې د زکات، دا راوړونکې د زکات، دا قبلونکې د زکات، دا چې کم چاره وړو اخو اسم په خپل مال صفائی پیش کړه، خو چې دا چاته قبول کو د دې قبلونکې انسان احسان دی پزان اومني، د دې احسان دی اومني، ځکه د مال صفائی وشوا او چې مال صفاشي غذا به صفاشي. مال چې صفاشو وړه به دي صفای، مال چې صفای غوړي به دي صفای، مال چې صفای ستابه مالګه او ستابه رزق پاک وي. الله فرمایي په نبی باندې شک مکوئ، زه په دې ارس باندې سمیم او زه په دې ارس باندې علیم. زمانه هیڅ پټ نه دي، زمانه هیڅ پټ نه دي. الله جل جلاله فرمایي دوی نه دي خبر په دې باندې چې الله قبل اول والا دی، د دوی د مالونو الله قبل اول والا دی. د مسلمان د مال، د مسلمان د زکات شرط پکې دوه خبرې راغلي. یو خبره نیت خالص د الله د رضا د پاره، دویم زکات بچاته ورکه، مستحق ته به ورکه. بعض خلق ګوري یاد ساتي زکات اخلي زکات پې نه کیږي، ستا رشتہ دار دی، تا سره 1 ارب روپۍ دي، خو ستا د رشتہ دار سره 1 लाख روپۍ دي او ته دل زکات ورکه په زکات نه کیږي. یاره چې سره زکات پیسې دومره نشتا، خو د دې مال د کپڑو کا روزګار دې الګ الګ ونده کې داسي یا دیړی کوي یا سکي. عزیزانو زکات هغه چا د پاره دی چې هغه قرضدار وي او داغي په کور کې بیګاته نه نفقه نه ملاويږي، بیګاته نه ملاويږي. نن چې زمونږ د غربت دا سلسله نه ختميږي، یو پېښه مو ګرځولې ده، قسم دې پېښه ده. دې زکات میش کې بس هر سړي صادر راوچت کړي مال زکات راکړه مکوئ. اے زما عام مسلمانانو رونو زکات اغوستو ته غونډول ته خوشاله گئی، دا یو داسي صفت ته غره به بده عمر د پاره الله نه مالدار کوي، عمر د پاره به فقيري. نو زکات بچاته ورکو، هغه چاته به ورکو. زماډم به خپل دی، ورور مې دی، خو مانه بیل دی، پلار مې مړ دی، د پلار د مال د میراث تقسیم شوه، ورور رانه بیل دی، دا ورور زما غریب دی، ډمبه به زکات چاته ورکوم، ورور ته به ورکوم. خور مې دا، وراره مې دی، خوره مې دی، ترور مې دا د پلار خور، ترور مې دا د مور خور، دواړه غریبانان دي. د مور خور ته زکات ورکا، د مور ورور ته زکات ورکا، د پلار ورور ته زکات ورکا، د پلار د ورور زوی ته زکات ورکا، د پلار خورئی ته زکات ورکا. تانه بیل دی غریبانان دي، ګوره غریبانان دي. زکات اول دا وی حق دی. دویم دا دی زکات ماته ابل اورس دیو زین بار نه موبایل شوی، ماته مولوی صاحب مدرسه قرضاری دا مال او تنخواګانم قرضاریو مونږه او د زکاتم قرض ده، لنګرم قرضاریو، تعمیر تم ضرورت ته. نو ماته وی چې مولوی صاحب به زکات در لګم مال نه تمرا لګا، وای ولی مال پتا باندې دا غیزه حق دی. سال د خوا کې مدرسې شته کنه، نو استاد څه خیال دی ته د دې ځای نه ځې پنجاب ته لاړې، پنجاب کې زکاتونه غواړي، دا ښه کار نه دی. د دې مدرسو والا ته وایم مه جوړوئ، مدرسه څه لازم خو نه ده. الله رب العزت پتا باندې یو څیز نه دی ایښودلی، په ځان باندې ولږدې، دکان ته ولاړې، د مدرسې پیر د لاس کې نیولې چې زکات ما ته راکړه. دا څه پته لګي دا دې ځای کې یو کس اعلان وکړو، وایي زه د مولانا عبدالقیوم حقاني صاحب د مدرسې سفیر یم او زکات ته راغلی، مدرسې رسید د هغې هر څه د هغه ورسره. مونږ د څه کسانو تکړه ملګري وو، هغه ویل دا سړی مال دې سړي باندې زما شک راغی، خو ښکلی پټکۍ والو چې کلم
سړی اخره پورې سړی کله کو ولدا زه د هغې سفیر یم خو چې کله م دننه کېنولو د عبدالقیم حقاني صاحب نمبر هم میلاو کو مال ستا خورۍ په دې نوم باندې د مدرسې سفیر شته هغه ویل زما سر خور نشته دی خورۍ مې کوم ځای کې درغلی تاسې ته کله کې ونیسئ او تاڼې ته یې ورکړئ زه ناست وم یو ځای کې قرآن شریف را سره دی او یو کس راغی ما ته ویل مولوي صاحب یو کس ته ستا په نوم باندې راځي او کتابونه غواړي چې زه مولوي صاحب شاګرد یم ما له کتابونه واخله ما چې کله م راغی ویې ته را یاره مونږ ناست وو په هغه ځای کې سړی موجود دی سړی دروغ وایي ایمان نه خلاصېږي زه ناست وم بس ټک شو هغه کس را دننه شو مزېدار پټکې ښکلې تور پټکې والی دومره مزېدار ښکلې چهره سړی را دننه شو ما ته ویلې بیا راغی خو زه دننه جومات کې مې اشراق لمونځ کول شپه مې هغوی سره وه ما ویل سړی ګیره کړه سړي ورته بس او کوم ځای نه راغلی وایي عبدالمتین مولوي صاحب مدرسې نه وایي ښه وی یاره عبدالمتین مولوي صاحب څنګه وایي خیر خیرات او هغه سلام کول او بعد سلام هغه ویل چې دې طالب ته د درېیمې درجې کتابونه واله وره ښه اوس دننه ناست یم سخاوت الله خان هم د ورځ در بند کو چې ورې بند کو بس زما خو میراث برپېشر دی پس زه راووتلم که لږ ایسار شوی کار به نورم شوی خو موږ هم مړه تنګې خو یو که نه بچې څنګه راغلم ته ما کله رالېږلی ویل نه دا د اظهرخاني یو مولوي صاحب عبدالمتین مولوي صاحب نومېږي بس ما د مال تاڼې ته موبایل وکړه ورې که تاڼې ته دا یاد ساتئ ګورئ زما په نوم لاهور کې چانده راغونډه شوې ده الله اکبر دا حصه ډېره وګرځوئ که داسې د لاهور نه ما ته چاندې راتللی نو بیا به زما دا دیوال 3 ځلې شوی وی که داسې مونږ کارخانو نه چاندې راغونډولې زه کارخانو والا ته م ویم که زما په نوم ملا صاحب درغی کلکې د دې توړه کې نه ونیسه او ما ته را ورسوه دا دروغ وی زما د نوم چاندې خو چند کسان دي خوارانو قسم دی د کال زکات یې مخکې ما ته راکړو قسم درته خورم چې د کال زکات یې ما ته مخکې راکړو چند څو کسان دي ماله زکات راکړي دا دروغ وی زما په نوم د حقانی په نوم د نورو مدرسو په نوم باندې نو الله دې داسې خلق د سوال نه خلاصوي چې د مدرسې په نوم یې غواړي او مونږ سفیران نه دي مونږ چاته نه دي ورلېږلي که مونږ ورته ویلي او زمونږ په نوم یې راغونډوي الله رب العالمین دی ورته ډېر حلال مال او که طالب یو الله دې علم ور نصیب کړي خو مونږ نه یې لېږلی او دې زما نوم بدناموي نو په لاهور کې یو چا راته ویلي مولوي صاحب ستاسې په نوم چانده غونډه شو مه کوئ او یو خو دا خبره ده چې دا خلق هم دروغ وایي که دروغ نه وایي نو ته ما ته موبایل ولې نه کې چې زما په نوم چانده غواړي ورونو زکات به چاته ورکوو چې څوک یې مستحق وي انشاءالله دویمه دا ده چې سیدانو باندې زکات نه کېږي چې څوک سید دی هغې له زکات مه ورکوئ ښه تاسې به اوس وایئ چې ښه سید دی غریب دی نو بیا هغه له هدیه ورکوئ صدقه ورکوئ صدقه ورکولی شي او زکات د مال خیره دی او دا د نبی علیہ السلام بچی دی خاندان دی نو په دې باندې زکات نه کېږي بله خبره ضروري هغه دا ګڼم تاسې ته چې روژه را روانه ده او د دې دپاره صلې رحمي پکار ده بچو سره دارنګې د خاندان سره ګاوان سره او کوشش دا وکړئ چې د حرام مال نه ځان وساتو رب العالمین دې تاسو زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي